ارباز خان د فلم انډسټري ټول رازونه ښکاره کړل. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو دا ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ. که زموږ چینل باندې نوي یئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې زموږ نورې هم دغه شان ویډیوګانې تاسو پورې ضرور رسي. دوستانو د قرار ټي وي والا دا ځل داسې حقیقت ښکاره کو چې ټول پښتانه ورته حیران شول. دوستانو اول دا چې ارباز خان د جهانګیر خان سره د سواتي باره کې کومه انټرویو کړې وه نو دا معلومه شوه چې ارباز خان یو شیطان سړی دی او د دوی منځ کې شیطانی کړې وه. بله دا چې په هغه ویډیو کې ارباز خان جهانګیر خان ته وایي چې سواتي هغه وخت کې توت ته هم نو ختلی خو بیا یې هم ستاسو غیبت کړی و. نو دوستانو دا معلومه شوه چې فلم انډسټري کې شراب او چرس عام دي او دا هم معلومه شوه چې په انډسټري کې خلک د یو بل شیطانۍ کوي او د ټولو نه غټ شیطان ارباز خان ده. بله دا چې د قرار ټي وي والا چې نوم یې وقار خان ده هغه له شاهد خان او ارباز خان نه ډیره غټه ګیله وکړه. هغه دا چې وقار خان وایي چې زه لاهور ته د ارباز خان او شاهد خان انټرویو دپاره لاړم او ورته چا وویل چې دوی ستاسو په سر باندې په یوټیوب پیسې ګټي او بیا دوی ماله انټرویو رانه کا. نو وقار خان ډیر ګیلمن شو او په دې ته ډیره زیاته ګیله وکړه. نو دوستانو داو د پښتو سوپرستارانو حقیقت. تاسو د دې سوپرستارانو باره کې څه ویل غواړئ موږ ته لاندې په کمنټ کې ضرور ولیکئ. دا و زموږ نن ویډیو. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم.